بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزتمند مسلمانانو ورونو او خویندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و آباد ساته. آمین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. زما عزتمندو، نن درته یو داسې لاجوابه او عظیم الشانه وظیفه ذکر کوم چې داسې وظیفه او داسې عمل به چرته هم تاسو په ژوند کې نه وي کړی. زما عزتمندو، دا وظیفه به تاسو د محرم د میاشتې نه مخکې کوئ، یعنی تر کومې پورې چې د محرم میاشت نه وي لیدلې شوي، تر هغه وخته پورې به دا وظیفه او دا عمل به تاسو جاری ساتئ. ډیره مختصره وظیفه ده، مګر د کمالاتو په اعتبار سره او د فوایدو په اعتبار سره ډیره لویه وظیفه ده. زما عزتمندو، چې کله هم تاسو دا ویډیو وکتله نو بس دا عمل شروع کړئ، ځکه چې ټول خلک په یو ځای باندې دا ویډیو به نه ګوري. څوک به نن ګوري، څوک به سبا ګوري، څوک به بل ورځ ګوري. عرض مې دا دی چې کله هم تاسو دا ویډیو وکتله نو بس فوراً خپل عمل شروع کړئ. چې څو ورځې مو وکړه، خو زما عزتمندو دا یاد لرئ چې د میاشتې د راختلو نه مخکې به یې کوئ. کله چې میاشت راوختله نو دا عمل به تاسو بیا بند کړئ. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ، د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغې اجازت را کړی دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو، که چېرې ستاسو تعویضونه پکار وي، که چېرې ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتساپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. زما عزتمندو، زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي الفاظ تاسو منشن کړئ، ولیکئ، دې دپاره چې ما له حوصله افزایي ملاویږي او نور ډېر ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، که چېرې تاسو د محرم د میاشتې نه مخکې د عظیم الشانه وظیفه کول غواړئ او خپله غریبي ختمول غواړئ او لکپتی او کروڑپتی ځان کول غواړئ، نو د عظیم الشانه وظیفه ضرور تاسو وکړئ. دې لپاره ویډیو تاسو مکمل وګورئ چې تاسو مکمل طریقې کار باندې پوه شئ. زما عزتمندو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د محرم الحرام میاشت را روانه ده. دا د اسلامی کال اوله میاشت ده. دې سره یو نوی اسلامی کال شروع کیږي. زما عزتمندو، د محرم میاشت ډېر لوی فضیلت دی. په دې میاشت کې ډېر بېشماره واقعات راغلي دي چې د هغې را جمع کول، د هغې بیانول دا ډېر زیات مشکل دي. خو چې کوم غټ واقعات په دې کې شوي دي هغه زه تاسو ته ذکر کوم. لومبنی واقعه زما عزتمندو، ابرهه چې کله په خانه کعبه باندې حمله وکړله، د نبي علیه الصلاة والسلام د پیدایش نه مخکې واقعه ده. دې په باره کې الله جل شانه سورة الفیل هم نازل کړی دی. نو دغه هم د محرم الحرام میاشت وه. دغه رنګې زما عزتمندو، په دې میاشت کې د فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها او د حضرت علی کرم الله وجهه نکاح هم شوی ده. دغه رنګې زما عزتمندو، په یکم محرم الحرام باندې حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه شهید شوی. دغه رنګې زما عزتمندو،
په لسم محرم باندې امام حسین رضی الله تعالی عنہ هغه افسوسي واقعا هم مخې ته راغلی و. بهر حال زما عزتمندو دا نننۍ وظیفه تاسو د محرم د میاشتې نه مخکې شروع کړئ او تر کومې پورې چې د محرم میاشت نه وي راختلي نو روزانه به دا تاسو جاري ساتئ. زما عزتمندو که څوک په قرضونو کې راګیر وي او د قرضونو د لاسه پریشاني او څه ظاهري سبب ورته په نظر باندې نه راځي، هر وخت په ټینشن کې وي، پریشانو کې مبتلا وي، نو دا وظیفه دی وکړي. کریم رب ورته د قرض ادا کولو بندوبست وکړي او داسې اسباب به برابر شي د قرض به ادا شي، د په خیال او ګمان کې به هم نه راځي. یا زما عزتمندو د چا کاروبار نشته، روزګاری نشته، نو دا وظیفه دی هم نن شروع کی تر کومې پورې چې د محرم میاشت نه وي راختلی، دا عمل دی جاری وساتي. الله جل شانه ورته بهترین کاروبار او روزګار ور نصیب کی. یا زما عزتمندو د چا خپل کور نشته، نو دوی د پاره هم دا ډیر اثر کوونکی وظیفه ده. خو زما عزتمندو خصوصا خغرونه او خويندې چې هغوی ډیر زیات نادار وي، لاچار وي، ډیر زیات غریبانان وي، نو دوی ته پکار دي چې دې وظیفې ته په خوشحاله سره غاړه ورکي او دا عمل دې په مکمل توجه سره او دیان سره شروع کی تر کومې پورې چې د محرم میاشت نه وي راختلی، دا عمل دې جاری وساتي او ښه په خوشحاله سره او ښه په سکون او اطمینان سره دا وظیفه شروع کی، دا عمل دې جاری وساتي. ان شاء الله تعالی الله جل شانه ورته دومره دولت ور نصیب کی چې د ځای کولو ورته ځای نه ملاویږي. لہذا زما عزتمندو دا ډیره مختصره وظیفه ده او دروازه صرف یو پیره کول دي، دا ډیر په پوره یقین سره او د الله جل شانه په ذات باندې کامل بروسه سره وکي. ان شاء الله تعالی الله جل شانه به دستاسو غریبی ختم کی او تاسو به کروڑپتیان جوړ کی. او زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار ز تاسو ته بیانوم. طریقې دا د زما عزتمندو طریقې ډیره زیاته اسانه ده، نه ولا او د شردام کول شرط دي، نه ورکه نفل شته دي. بس زما عزتمندو درود ابراهیمی ویل دي، یعنی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد تر اخره پورې، او دا به تاسو 786 مرتبه او سوا او شپږاتیا پیرې به تاسو شپږاتیا ځله به تاسو درود شریف وایي. د دې نه پس به صرف یو پیره الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم وایي او بیا به د دعا د پر لاس پورته کوي او د الله جل شانه نه به دعاګانې غواړي چې یا الله زه غریب یم، زه لاچار یم، زه کمزور یم، زه محتاج یم، یا الله پاک ته غنی ته مالدار ته ورکون کې، یا الله پاک زستا محتاج او غریب عجز بندم، یا الله پاک زما د قرض ادا کولو بندوبست وکې، یا الله زما د پر سلار رو باسي، یا الله زما کاروبار نشته، روزګار نشته، یا الله پاک زما د پر غیبی اسباب مهیا کې. نو زما عزتمندو دې طریقې سره به دعاګانې وغواړئ. لہذا دا عمل تاسو کوي چې څه خواهش مو وي، څه مقصد مو وي، الله جل شانه په هغه کې کامیابی درکړي. زما عزتمندو دا داسې عمل دی که چاته فوري او ارجنټ د پیسو ضرورت وي، هغه هم دا وظیفه دا عمل پوره توجه یقین سره وکړي. ان شاء الله تعالی ضرور به ضرور زر تر زر به الله جل شانه دته د پیسو بندوبست وکړي او د لارې به الله جل شانه سمې کړي. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مو ډېره زیاته خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم به تاسو سره بلې ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخت پورې مال اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.